د علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله فرمانونه. دا هغه ولس دی، موږ ته قدر دی، پر موږ باندې قدر دی، موږ د زړه ټوټې دي. د دې ولس هر بچی زموږ د زړه ټوټه ده. قسم په الله چې د دې ولس بچان داسې راته معلومېږي لکه خپل بچان. ځوانان یې د خپلو بچانو په اندازه راته معلومېږي. علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د ښې حکومتولي او ولس ته د غوره خدمت په موخه ګڼ فرمانونه صادر کړي. د ملت او دولت ښې اړیکې، حقدار ته سپارل او ټولو هیوادوالو ته د مساوي حقوقو رسول د دې فرمانونو اصلي اهداف ښودل شوي دي. دغه راز زیات فرمانونه د ولس او یوې سالمې ټولنې په غوښتنو بنا ګڼل شوي، ترڅو د ټولنې ټول افراد او هیر قشرونه یو ځل بیا له خپلو اسلامي او انساني حقوقو برخمن شي. دا فرمانونه په ټولنه کې څومره اغیزمن و او دیني علما او پوهان یې په اړه کوم لیدلوری لري، په دې مستند کې مو یې ځینو ته کتنه کړې ده. لومړی د عمومي بخښنې فرمان د 1442 هجري قمري کال د 12 میاشتې 9 نیټه د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنۍ سره سم مولوي ذبیح الله مجاهد د علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د عمومي بخښنې فرمان اعلان کړ او وی ویل چې سر لننه هیواد کې ټولې دښمنۍ پای ته رسیدلې دي. د علی قدر امیرالمؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو چې مقابل جهاد کې ولاړ او عفو شوی زموږ له خوا نه هم ټول عفو شوي دي او دغه عفو خاص د دې دپاره وسې موږ نه غواړو نور جګړه تکرار شي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقي پاتې شي. د اسلامي امارت د زعیم له لوري د عمومي بخښنې په فرمان سره یو ځل بیا نبوي سنت را ژوندي شول او هیواد کې یوه ارامه او د ورورولي فضا رامنځته شوه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اساس موږ ته ایښی دی چې الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایلی دي ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور. نو ارزښت یې همدغه دی چې د قرآن امر دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. نو د شیخ صاحب په دې فرمان سره د شیخ امیرالمؤمنین حفظه الله په دې فرمان سره نو هغه نبوي سنت را ژوندی شو چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم مکه معظمه فتح کړله او په هغې کې خلکو ته یو عامه عفو وکړله، نو هغه سنت را ژوندی شولو او ارزښت یې دا د موږ تاسې ولیدلو چې یوه ډاډمنه فضا الحمدلله په ملت کې برابره ده. خدای جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. الله جل جلاله وایي تاسو ته زه امر کوم په دې باندې چې تاسو چې کوئ عفو کوئ. دا د الله جل جلاله امر دی. وامر بالعرف امر په نیکۍ کوئ. یقینا تاسو به ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږئ خو تاسو به اعراض د جاهلانو نه کوئ. دغه راز عمومي بخښنه داسې یوه لاسته راوړنه وه چې د افغانستان او نړۍ په تاریخ کې یې ساری نه لیدل کیږي او په ښه ډول عملي شوه. دغه منبر سټیټ نه وعده درکومه روی ولی چې هر څوک تللی وي زړه م په بدېږي. میږ مقصد و غرض دا و چې دغه وطن نه کوپر وشوړي، وطن ازاد کړي. نرم چا سره په بطرۍ جنجال نشته، چا په شخصي زندګۍ باندې میږ دعوې نشته. خو په دې شله کلي کې داسې خلک میږ معاف کړل چې زه په دا یوه خبره باندې به بده ته وبرېښمه. یو مجلس ته چېرته تللی ومه میږ یو ورځ چې شهید شوی و هغه سړی مو ته اسناد پولوس راغلي وي، هر شی تلفاني کشفیات یې راغلي وي، معلومات راغلي وي. سړي غلی په خوا کړ ته دا خو پلونی دی. موږ ته د خدای پاک توفیق وکړي. ما هغه ملګري ته وویل چې دومره غټه عاپه کړې ده زه ترې یوه ورځ نشم تېرېدلی. چې د لا ښه تطبیق په موخه یې د څار پروسه اوس هم روانه ده. څار اوس هم روان ده. څار داسې یو شی دی چې هر ځل علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله دې باندې تاکید کوي چې چا د فرمان سره غلونه وکړه خپله مجرم د وینې سیو زندان ته یې واچوي. مسؤلین په دې برخه کې ډېر متوجه دي. کله کله باید شکایتونه چې ډېر واړه مې د تهدیدونو یا د کوم ستونزې راورسېږي ډېر جدي غبرګون په وړاندې ښودل کېږي او تطبیق هم و. دا الحمدلله ښه تطبیق شوی ده. خو ځینې مواردو کې موږ ستونزې درلودې چې ځینو اشخاصو په شخصي توګه انتقام جویي ته هڅه وکړه، ځینو په نامعلوم شکل باندې ځینې خلک تکلیف کړل، هغه بیرته ونیول شول. ډېر موارد موږ له په زندانونو کې داسې خلک پراته دي چې
پخواني خلک د عفو خلاف بیا ځورولي دي، بیا یې هغو ته صدمه رسولې، هغوی بېرته په زندان ته راغلي. او بل دا داسې د تېښتې او د افغانستان د خلکو د وتلو په برخه کې ډېر کومک همکاري کړې. که دا نه وای موږ به په لکونو خلک لیدل چې لکه د خلقیانو په وخت کې تقریبا میلیونونه خلک دغه همدغسې هېوادونو ته لاړل. د عمومي بخښنې د فرمان پر اساس د هیوادوالو ترمنځ د نفرت او نفاق زړي له منځه یوړل شول او افغانان یو ځل بیا یو د بل ترڅنګ پر یوه ټغر راټول شول. دلته همکار یو، دلیل یو، د دښمن په مقابل چې څوک د امارت اسلامی باندې یو ډل وکړي لکه زموږ په تاریخ بر اساس تالیف‌های مقدس عسکری که دست خودمان در وطن ماندیم. حیات خود فدای نظام وطن، فدای آنانی که در راه خدمتگزاری به وطن است. چون چې تاسو اشاره ورته وکړله بعضې حوادثو مشکلاتو ستونزو خارجي یرغلونو دې شیانو د څلوېښت کاله موږ داسې کولو چې هر څه یې راڅخه ورک کړله او هر څه یې ګډوډ کړل. نو اوس به په نوي عزم په قوي اراده کوشش کوو چې د دې اسلامي هیواد اسلامي نظام په هر قیمت وي دا وساتو او د دې خاورې څخه دفاع وکړو. دا به معاهد وي، دا به موعده وي، دا به مشمن وي. دویم د ښځو د حقونو په هکله د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان ګڼه 83 جلد اول د 1443 هجري قمري کال د 4 میاشتې 28 نیټه د اسلامي امارت مشرتابه ټولو اړوندو مسؤلینو، علماء کرامو او قومي مشرانو ته لارښوونه کړې چې د ښځو حقونو پر ځای کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې فرمان کې د نکاح پر وخت د ښځو رضایت، په بدو کې نه ورکول، په زور نه نکاح کول، مهر، میراث او نور حقونه شامل دي. د اسلامي امارت زعیم د یاد فرمان پر اساس امر کړی ترڅو میرمنو ته خپل ټول شرعي او اسلامي حقوق ورکړل شي. دغه راز محاکم او مسؤلین یې مکلف کړي چې د میرمنو د حقونو په ورکړه کې جدي واوسي. د ښځو هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي، شریعت ورکړي دي، هغه بیا چا د خوان ته پښو لاندې کېږي. په افغاني جامعه کې د دې مخنیوي دپاره اعلیقدر امیر فرمان صادر کړ او ورسره یې محاکم مکلف یې کړي چې دغه فرمان په تطبیق کې او دا راز والي صاحبانو او امنیه قومندانان او مسؤلین ټول یې مکلف کړل چې هغوی باید په دې کې ډېر جدي واوسي. خو دغه فرمان که سم تطبیق شي او مسؤلین محترمین قضات او محاکم جدي توجه وکړي، زه فکر کوم چې د سره به زموږ لوی د ظلم مخنیوی کړی او د لوی قشر سره د همکارۍ لپاره په زمینه مساعد شي. اسلام ښځې ته کوم حقونه ورکړي او نارینه یې پر وړاندې په څه شي مکلف دی؟ په قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله بل ځای کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لکه څنګه چې ای نارینه و ستاسې په زنانو باندې حق دی، همدارنګه د دې زنانو په تاسې باندې حقوق دي. حقوق د زنانه واخله د پیدایش نه واخله تر مرګه پورې. د ښځو د حقوقو فرمان کې د ټولنې د یو هیر او محروم قشر حقوقو ته پر ژمنتیا ورکولو امر شوی ترڅو افغان میرمنې له هغو ټولو اسلامي او انساني حقوقو برخمنې شي چې مخکې ترې بې برخې وې. که امیر المؤمنین حفظه الله آمد در فرمان جامع برای زنها همه حقوقش برش داد. هیچ زنی در نظام امارت اسلامی بد داده نمیشه و زن مستحق کامل مهر خود هست که متاسفانه در افغانستان برای هیچ زنی در هیچ منطقه حتی در مناطق شهرنشین هم برش مهرش داده نمیشه. مهر از غیر خانم است و را وارثش میگیرد. د جهالت په دوره کې لوڼې ژوندۍ ښخېدې او له ښځو سره ډول ډول ظلمونه کېدل چې د اسلام د مبارک دین پر راتګ سره ټولو زور زیاتیو ته د پای ټکی کېښودل شو او عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله یو ځل بیا پر خپل فرمان سره ښځو ته د اسلام له لوري ورکړل شوي حقوق را ژوندي کړل. الله جل جلاله فرمای د اسلام نه مخکې چې به کله یو چاته د لور زیری ورکړی شي چې ستا لور پیدا شو ظل وجهه مسودا، دا مخ به یې تک تور وګرځېده د ډېر قهر نه، د غوسې نه، ځان ته به یې د شوم او د بدبخت نسبت کاو او دی به سخت په قهر و، ډېر سخت به خفه و، ځکه زنانه ته یې د انسان په نظر باندې نه کتل.
یتوارا من القوم، پټېده به د قوم نه په هغه څه باندې چې ده ته زیری ورکړل شوی ایمسکوه علی هون ام یدسه فی التراب، یا به د ضلالت سره د سپکاوي سره یې دې نه چې په ټولنه کې به دی کم سړی معلومېده د خپله لور ساتله یا به یې وژله، ژوندۍ به یې په خاورو باندې منډله، ژوندۍ به یې په خاورو کې خښوله. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمای د قیامت د ورځې په باره کې واذا الموءودة سئلت، په هغه ورځ چې د ژوندیو خښې شویو لورګانو نه به پوښتنه کېږي. د قیامت داسې سخته ورځ ده. نو اسلام زنانه ته لوړ مقام اوچته مرتبه ورکړه. اسلام د زنانو په حق کې داسې وفرمایل چې په کم کور کې یوه جلۍ پیدا شوله او هغه کورنۍ باندې څلوېښت ورځې د خدای جل جلاله رحمت وري. د اسلام له نظره په واده کولو کې د هلک او نجلۍ رضایت څومره اړین او مهم دی؟ په نکاح کې د هلک او د جلکۍ رضایت ډیر مهم دی، ځکه رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کله یوه جلۍ په نکاح ورکول کیږي نو د هغې نه دې پوښتنه وشي. صحابه پوښتنه ترې کوي د خدای جل جلاله رسوله، نو هغه که خبرې نه کوي حل نه وایي. رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي د پیغلې رضایت غلی کېدل دي، چوپېدل دي، چې غلی شوله پوه شه چې دا راضي ده، او د سیبې رضایت دا ویل دي، هغه به یې وایي خامخا. او کله چې د هلک او د جلۍ په مابین کې رضا وي، د کورنیو په مابین کې تواصل او صله رحمي پیدا کېږي، دې نه کورنۍ ابادېږي، د دې نه د اسلام ډیری احکام هغه پلي کېږي. د رضایت د دې د وجې نه چې کله دوی اولاد پیدا شي په هغه باندې اثر کوي، ځکه اثر د مور او پلار دا په اولادونو کې موجودېږي. اسلام میرمنو ته د نارینه په څیر په میراث کې حق ورکړی او عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په خپل فرمان سره د ښځو دا حق یو ځل بیا راژوندی کړ او مسلمانانو ته یې امر وکړ تر څو له انصاف څخه کار واخلي او میرمنو ته ټول حقوق ورکړي. لکه څنګه چې خدای جل جلاله نارینهو ته حق په میراث کې ورکړی، همدارنګه حق یې زنانو ته هم ورکړی. په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم للذکر مثل حظ الانثیین، یو نارینه ته د دوو خویندو برخه ورکول کېږي، یعنی دوه خویندې د یو ورور قدر برخه وړي. اوس دلته آیا دا بې انصافي ده؟ نه، ځکه بې انصافي نه ده چې یو ورور په یو میراث کې شریک دی، خو یقینا یوه ښځه په دوه میراثونو کې شریک ده. که یوه برخه د پلار نه وړي، د پلار په میراث کې حق لري، د پلار په کور او جایداد کې حق لري، همدارنګه دا ښځه هلته د میړه په حق کې حق لري. نو ښځه چې میراث وړي د دوو کورنیو نه میراث وړي. اسلام مسلمانان له کونډې سره په څه ډول چلند کولو مکلف کړي؟ د کونډو په باره کې هیڅوک دا حق نه لري چې یوه کونډه د ژوند نه ایساره کړي، هیڅوک دا حق نه لري چې یوه کونډه د نکاح نه ایساره کړي. کونډه خپله واکداره ده، کونډې ته به د خاوند په مال کې حق ورکول کېږي، د پلار په مال کې به حق ورکول کېږي. که چېرته اولاد درلوده، بچیان د خاوند نه شوي وو یا د خاوند د بلې ښځې نه بچیان شوي وو، خو مطلق خاوند بچي درلودل، نو بیا ښځه په 8مه برخه کې شریکه ده، کونډه په 8مه برخه د خاوند کې شریکه ده. او که چېرته بچي نه درلودل بیا په 4مه برخه کې شریکه ده. او کونډه په نکاح کې د خپل ځان واکداره ده. موږ او تاسې په غصب سره ځینې خلکو اخیستي. خدای جل جلاله فرمای تاسې هیڅکله کونډې په ګراو سره مه نیسئ، یعنی هغه خپل میراث مه ګڼئ. کونډه خپله واکداره ده، د خپل نفس هغه فیصله به په خپله کوي چې د چا سره یې خوښه د هغه سره نکاح کوی شي. دریم، د محاکمو له فیصلې پرته د سزا ورکولو او بیا یې د عکاسي کولو مخنیوي په هکله حکم. ګڼه 65مه جلد شپږم د 1442 هجري قمري کال د 3مې میاشتې 14مه نیټه عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په یو فرمان کې امر کړی چې د سپیڅلي شریعت له مخې په متهمینو د جرم ثبوت او مجرمینو ته سزا ورکولو صلاحیت یوازې شرعي محکمې ته ورکړل شوي او هر هغه څوک دا حق نه لري چې په خپل سر مجرم ته سزا ورکړي. د محکمې له حکم پرته خلکو ته سزا ورکول د زیاتو خپلسریو، ناامنیو او فساد لامل کیږي چې د دې فرمان پر اساس یې په ښه ډول مخه ونیول شوه او ټولو ته یو پیغام ورکړل شو چې حتی خپل حق هم باید د خپلسرو کړنو پر ځای د محکمې له لارې وغوښتل شي. شریعت اسلامی از زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم
با نزول وحی و پس از او در دوران خلفای راشدین آغاز از ابوبکر و انتها به علی رضی الله عنهم جمیعا به هیچ کسی اجازه نمیدادند که خودسرانه محاکم صحرایی داشته باشند و کسی را مجازات بکنه. تنها و تنها راه مجازات تعقیب عدلی، پرسان و سوال تنها راه محاکم است، محاکم شرعی. دا فرمان د زور زیاتیو پر مخنیوي امر کوي او افغانان دې ته رابولي چې د عقدو د سړښت پر ځای اسلامي اصولو او قوانینو ته غاړه کیږدي او د شخصي غوښتنو پر ځای اسلامي غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. دا ډېر لوی رول لري. اول خو موږ افغانستان کې تجربه لرو چې هر حاکمیت راغلی دی هغوی خپل ظلمونه کړي د خلکو سره. د خلکو سره موږ د ظلمونو بېلابېلې کیسې لرو، بېلابېل حکایات او دلخراشه واقعې لرو. دا ټول د دې په نتیجه کې چې خلکو خپله د خپل ذهن نه د خلکو سره برخورد کړی، خپل ذهن کې څه ورته جانې په حق هم بللی، بل یې وهلی، بل یې ټکولی، بل ته سزا ورکړي، توهین هم کړی، تحقیر هم کړی. نو که دا هر څه موږ شریعت ته وسپارو، د اسلام قانون ته وسپارو، که اسلام څوک مجرم کړی وخت خپل جرم تیروي او که څوک یې نه و مجرم کړی د ما خلو په بله خلو او د چا د شخصي عقدو په اساس باندې څوک نه مجرم کیږي نه به متهم کیږي. پس دا د ولس او د نظام ترمنځ نزدېکت هم لاره هواري او دا ولس له کړاو له ظلم نه خلاصي. او بله خبره دا ده چې عدالت چې موږ دعوه کوو چې اسلامي حکومت لرو او بس بل عدالت به پکې تأمین وي او دا زموږ د مشرانو غوښتنه ده، زموږ د شهداو ارمانونه او هیلې وي. د تطبیق کې باید ټول مسؤلین او ټول ولس باید اقدام وکړو. که چیرې تخطي موجود وي، که څوک سرغړونه کوي، که څوک شخصي برخورد کوي، که څوک انتقام جویي کوي، دا خپل نظام ته ورمعرفي کړو، خپل مسؤلین ته معرفي کړو چې مخه یې ونیول سي او دا فرمان په تطبیق سي. د اسلام مبارک دین په دې اړه څه فرمایلی دي؟ یقینا خدای جل جلاله د مسلمانانو لپاره د دوی د ژوند په خاطر باندې فیصله کوونکي را لېږلي چې قرآن عظیم الشان دی، محمد رسول الله د هغې وضاحت کړی، فقه حنفي کې په کامله توګه د هغې وضاحت شوی دی چې هر حکومت محکمې او قضا ته ضرورت لري، باید محکمه موجوده وي، په یو ملک قضا موجوده وي، هر سړی په خپل سر باندې قاضي نه وي. که چېرته هر سړی په خپل سر باندې قاضي شي نو بیا به داسې حالات منځته راشي چې هر سړی به راپورته کېږي، یو کس به وژني، وایي به چې دا داسې قاتل دی زناکارو، دی بدکارو، په ټولنه کې به دې نه فساد خپور شي. نو دا محکمې، دا قضا د همدې په خاطر باندې دي چې هغه محاکم معلوم وي، د هغوی د فیصلو ځای معلوم وي، د هغوی د تنازع د ختمولو ځای معلوم وي. په قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. کله چې تاسو په یو څه کې مشکل پیدا شه نو تاسو رجوع وکړئ د خدای جل جلاله کتاب ته او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند ته او د هغه وینا او د هغه احکامو ته. نو کله چې تاسو د هغې ژوند وګورئ نو هغه به چیرته کتل کیږي؟ په محکمه کې قاضیان به یې ګوري. هر سړی خو دا فیصله ځان نه نشي کولی. د محکمې له حکم پرته چاته د سزا نه ورکولو فرمان څومره عملي شوی او د څومره خپلسریو مخه نیول شوې ده؟ زه فکر کوم دا فرمان په 80% کې عملي شوی، 80%. 60% که ستونزې په داسې ساحو کې موږ ولرو چې هغه ولسوالۍ دي یا ځینې حوزې دي یا ځینې داسې لرې پرتې سیمې دي چې هغه دغه فرمان سره هغه افراد بلد نه دي یا زموږ هغه پولیس او هغه امنیتي ارګانونه چې هلته دي هغوی روزنه نه دي لري په دې برخه کې، آګاهي ټیټه ده. هلته به که موږ ستونزې ولرو. نور په هغه ادارو کې په ښاریاتو کې دي او خصوصا د استخباراتو په چوکاټ کې او د امنیي قمندانیو په چوکاټ کې دا شی ډېر عملي شوی او لا هم هیله کوو چې دا عملي شي. په یاد فرمان کې د مجرم د ویډیو په نه کولو ولې جدي امر شوی؟ اسلام په دې اړه څه وایي؟ اړتیا او ګټې یې څه دي؟ هیڅکله ویډیو کول جایز نه دي. د یو چا احترام د منځه وړل، ټولنې ته د هغه نشرول، لکه څنګه چې غیبت دا سپکول دي که نه، همدا هم سپکول دي. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزة لمزة. هلاکت د هغه چا دپاره دی چې مخامخ یو څوک سپکوي او په شیشه څوک سپکوي. نو دا د یو مسلمان سپکول دي. کیدای شي هغه دې ګناه نه توبه باسلې وي، هغه هیڅکله نه سپکوي. رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای وای کله چې یو مسلمان په بل مسلمان پرده واچي د قیامت پر ورځ به خدای جل جلاله په د باندې پرده واچي، یعنی د 18,000 مخلوقاتو په مخ کې. نو باید موږ او تاسې د بل مسلمان پرده پورته نه کړو، د بل مسلمان سره د دې نه چې هغه به مجرم وي خو هغه جرم چې د کړی د هغې متعلق سزا ته ورکول کېږي په محکمه کې. موږ او تاسې دا اجازه نشته چې یو څوک راونیسه ویې وهه ویې ټکوه، د هغه نه ویډیو که هغه په ټولنۍ کې نشر که هغه خلکو ته سپک که، نو هېڅکله دا کار جایز او روا نه دی. باید موږ او تاسې دې نه صرف نظر شو.
الله عز وجل در قرآن کریم میفرماید که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات. هر انسان، چه مرد باشه چه زن باشه، چه پیر باشه چه جوان باشه، چه کلان باشه چه خرد باشه، چه مسلمان باشه و چه کافر باشه، دارای کرامت انسانی است. گرفتن فیلم برداری از مجرم، چه در اثنای مجازات است و چه در اثنای استنطاق است، همه اینها مخالف کرامت انسانی است. د جرم ثبوت د چا کار او صلاحیت دی؟ در شریعت اسلامی از زمان وحی تا به هنوز به این اصرار میکند مصممانه و قاطعانه که مجازات مجرم تنها و تنها کار حکومت است که حکومت یعنی محاکم دارد. تنها وظیفه محاکم است و بخصوص در فقه حنفی اثباتش، استنطاقش، خواستنش، پرسانش، سوالش، پروسسش تا به آخر تا ثبوتش یا عدم ثبوتش تنها و تنها صلاحیت محاکم شرعی است. هیچ کسی دیگری، نه پلیس، نه حوزه، نه ارگان های امنیتی کار نمیتونن. اسلام اجازه نمیده. څلورم، د سوالګرو راټولولو حکم ګڼه 1414 نیټه د 1443 هجري قمري کال د 8 میاشتې 25 نیټه د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس د لومړي ځل لپاره هیواد کې د سوالګرو راټولولو لړۍ پیل شوه ترڅو د کار زمینه ورته برابره او د ژوند له لومړنیو اسانتیاو برخمن شي. د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هیبت الله اخندزاده صاحب حفظه الله له لورې د سوالګرو د راټولولو او هغوی ته د بدیل معیشت برابرولو په موخه حکم صادر شوی او دغه کار یې ما ته راسپارلی دی. لکه څرنګه چې دا زموږ ټولو اسلامي او افغاني مسؤلیت دی چې خپلو خلکو ته کار پیدا او د هوسا ژوند زمینه ورته برابره کړو. موږ هم د دغه حکم له مخې د نورو ارګانونو په ملتیا به فقیران او سوالګر راټول د هغوی د مشکلاتو پر حل کولو به کار پیل او په بېلابېلو برخو کې به د کار، زده کړو او معاش اسانتیاوې ورته برابرې کړو. د تیرو حکومتونو د بې کفایتۍ له امله مو هیواد کې فقر او غربت په بېساري ډول زیات شوی و او ګڼ هیوادوال مو خیرات غوښتلو ته اړ شوي وو چې اسلامي امارت په دې برخه کې پرېکنده اقدام وکړ او ګڼ سوالګر یې د هیواد له بېلابېلو سیمو راټول کړل. دا چاره ولې اړینه او مهمه وه؟ اکثریت کشورها چه اسلامی و چه غیر اسلامی گداها را اجازه نمید. ای که امیر المؤمنین آمد به این توجه کرد و فرمان صادر کرد جزاه الله خیرا. بنان زیاد شدن گداها و گسترش پیدا کردنش در شهرها و خیابانها با اصول کرامت انسانی و با همه اصول تمدن شهری سازگار نیست. مخالف همه کرامت های انسانی و اصول تمدنی اسلامی و غیر اسلامی است. بنان بجا هست که گداها شهرها و خیابانها جمع شود. د سوالګرو راټولول د اسلامي امارت یوه ستره او بې مخینې لاسته راوړنه وه او دا یې ثابته کړه چې د ټولو افغانانو ملاتړ کوي او د حقوقو ورکړې ته یې ژمن دي. د دغو مخنیوی خو جدي سوی ده. په ټولو لویو ښارونو کې اوس په دې باندې کار روان ده. دا اوس هم هغه کمیسیون چې دې ته ټاکل شوی چې دغه فرمان تطبیق کړي هغه اوس هم په هره ورځ کار کوي. راپورونه هفتوار موږ لرو خپرېږي چې څومره په دې شمېر کې تغیرات راځي، زیاتېږي او سوالګر جلا کېږي. له اصلي اړین او هغه خلک چې اړتیا نه لري هغه له یو له بل سره جلا کېږي. دا اوس هم ډېر پرمختګ شوی ده او هغه څوک چې رښتیا سوالګر رښتیا محتاج د بېلابېلو مستندو ادارو له خوا د هغو سره کومک روان دی. لکه سرې میاشتې له خوا نه د حوادثو ضد وزارت، د ساتامي وزارت د بېلابېلو څه شي ته اړتیا لري نه خپل اړوند ادارې هغو سره کومکونو ته یو سیستم جوړ کړی دی. او هغه څوک چې حرفوي وو د هغو مخنیوی شوی هغه ته هغو ته چې که دوباره ونیول شي دوی بایومټریک شوي هم دي که بیا ګیر شي او بایومټریک شي بیا هغه سوالګرو چې یوه خبرداری ورکړل شوې دا کار مه کوه بیا په حرفوي شکل راوتلی سوال کوي بیا به هغه زندان ته ځي. تر دې مهاله د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 240,000 او 920 سوالګر راټول شوي چې 14,124 یې ښځینه، 6,548 یې نارینه او پاتې 1,354 یې ماشومان دي. پنځم، هیواد کې د کوکنارو کښت او هر ډول نشه یي توکو د ممنوعیت په هکله فرمان ګڼه 21
د 1443 هجري قمري کال د 9مې میاشتې 4مه نیټه علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د دې فرمان د صدور له نیټې سره سم په ټول هیواد کې د کوکنارو کښت او هر ډول نشهیي توکو استعمال په مطلق ډول ممنوع اعلان کړ. له دې فرمان وروسته به هیڅوک پر خپلو ځمکو کوکنار نه کري، که چا سرغړونه وکړه کښت به یې له منځه وړل کیږي او شرعي چلند به ورسره وشي. د دې فرمان پر اساس ټول هیواد کې د نشهیي توکو د کښت، خرڅلاو او کاروبار مخه ونیول شوه او یو ځل بیا تمه پیدا شوه چې افغانستان به له نشهیي توکو پاکه راتلونکې ولري. نشهیي توکي یو 2-3% که چیرې په داسې ساحو کې کرل شوي چې غریزې سیمې وي یا ځینې چاردیوالۍ وي، هغه دپاره هم د مقدره مواد مخنیوي کوم معاینات چې په داخله وزارت کې شتون لري د هغو د هلو ځلو په نتیجه کې هغه هم پاک شول. اوس موږ متیقن اوسو 1% هم موږ کښت نه لرو د مقدره مواد. نو راتلونکي کې انشاءالله موږ داسې افغانستان ولرو چې د نشهیي توکو د تولید او قاچاق او خرڅ او پلور هېڅ درک پکې نه وي او افغانان به له دغه مصیبت انشاءالله نجات پیدا کړي. په تیرو وختونو کې د نشهیي توکو زیات کښت او کاروبار افغانان له یوې سترې بدبختۍ سره مخ کړي وو چې د اسلامي امارت د زعیم له لوري د دې ناخوالو او بدبختیو ته د پای ټکی کېښودل شو او افغانان یو ځل بیا یوې ښې راتلونکي ته هیلهمند شول. طوری که ما شاهد هستیم در زمان جمهوریت به چشم و سر می‌دیدیم که به صدها انسان افغان یا جوان افغان مبتلا به پودر و افیون و امثالش بودند. سرک‌ها، خیابان‌ها، پل‌ها، جاده‌ها از اینها خالی نبود که الحمدلله امروز به فرمان امیر المؤمنین اینها سرک‌ها جمع شدند و کشت کوکنار در افغانستان ممنوع قرار داده شده است. کوکنار و مواد مخدر صحت انسان از بین میبره. وقتی که صحت انسان از بین میبره پس به این معناست که انسان هیچ چیزی نیست، با هیچ حیوان متفاوت نمیشه، چرا که عقل از دست میده، صحت از دست میده، بنان او یک بنده محبوب الله شده نمیتونه. شپږم، له نشو څخه د مخنیوي او د روږدو کسانو د تداوي په هکله حکم. ګڼه 2240 نیټه د 1440 هجري قمري کال د 9مې میاشتې 9مه نیټه. دا چې د نشهیي توکو استعمال په تدریجي ډول د یو انسان ژوند له ګواښ سره مخ کوي، اسلامي نظام مکلفیت لري چې خپل وګړي له هر ډول نشو څخه راوګرځوي. کوم خلک چې له دې وړاندې په نشو روږدي دي د هغوی لپاره د داسې مرکزونه جوړ کړي چې د علاج اسانتیاوې ولري او د تداوی لپاره د په عاجله توګه اړین تدابیر ونیسي. په نشهیي توکو د روږدو په راټولولو سره اسلامي امارت یو ملي مسؤلیت ادا کړه او دا یې ثابته کړه چې د هیواد فرد ته ارزښت ورکوي او له ټولو انساني حقونو یې برخمنوي. زموږ هغه ورونه چې معتاد و، هغه د افغانستان خلک دي، کورنۍ ورله غاړې دي، د چا خپلوان دي، د هغو نجات دا ملي مسؤلیت او د ټولو مسؤلیت په دې کې نظام په اوله درجه کې مسؤل. په همدې اساس ځان د تاوان او د مشکل ته ورکړي چې باید که څومره مصرف هم په دوی کېږي، څومره چې زموږ ګنجایش د اقتصاد وي، اسلامي امارت باید دا راټول سي، معالجه سي، نه تنها معالجه بلکې حرفوي زده کړې ورکړل سي. د هغو دپاره د زده کړو پروسه هم جوړه سوه. دا اوس فینکس بولي، فینکس په نامه یو جای د امریکایانو پخوانی نظامي جای و، امریکایانو د ناټو قوتونو، هغه ټول دې ته خالص و چې دغه معتادین چې معالجه کېږي بیا هلته لاړ شي د حرفت زده کېدو دپاره وخت تېر کړي. نو انشاءالله دا خلک به بېرته ټولنې ته د کسبګرو په شکل باندې وړاندې کېږي. څوک به خیاط وي، څوک به نجار وي، څوک به بېلابېل کسبونه ته په عمري شکل باندې له اعتیاده ووځي. اووم، د وزارتونو او امارتي ادارو د تدارکاتو او نورو قراردادونو د روڼتیا په هکله فرمان. ګڼه 13مه نیټه د 1440 هجري قمري کال د 8مې میاشتې 25مه نیټه. د وزارتونو او امارتي ادارو په تدارکاتو، کانکیندنې او نورو قراردادونو کې د روڼتیا تأمینولو په منظور چې موضوع یې عامه شتمني وي، امارتي مقامات او مامورین په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د اجناسو، خدمتونو او ودانیزو چارو د تدارک، کانکیندنې قراردادونو او نورو قراردادونو په داوطلبۍ کې د داوطلب په توګه ګډون نشي کولای. د دولتي تدارکاتو په قراردادونو کې دولتي چارواکي او کارکوونکي ولې باید ګډون ونه کړي؟ ځکه تدارکاتي پروسه تاسو ته معلومیږي چې هغه خدای مکړه که شفافه نه وي یا داغداره سي، د هېواد ټولې پروژې، آبادۍ کارونه، د قراردادونه، لوی تصامیم ټول ته سوال لاندې راځي.
دا امارت هم ډېره مهمه ده او د افغانستان حیثیت هم ډېره مهمه ده او د افغانستان امانتداري ته د بیت المال حفاظت ته او دغسې په پروژو کې د خیانت او درغلیو د مخنیوي لپاره یو لوی ګام ده. موږ باوري یو چې دغسې ګامونه چې په فرمان په اساس باندې واخیستل شي هم روڼتیا ډېره زیاتوي او هم به انشاءالله هغه پروژې ټول په ډېره معیاري شکل په لوړ کیفیت او په داسې شکل تطبیق شي د ولس دپاره به ډېر خیر کې پروت انشاءالله. د دې فرمان پر اساس د تیرو حکومتونو د ګڼو فسادونو مخه ونیول شوه او صدور یې د شفافیت رامنځته کولو په موخه یو غوره او ښه اقدام و. در زمانهای سابق اکثریت پروژه هایی که به اعلان می رفت و اعضای بلند رتبه دولت خودش اشتراک میکرد دیده بودیم که چقدر به فساد کشانیده شده بود. کیفیت وجود نداشت، معیارها وجود نداشت، از دست اول به دست دو، دست سه و حتی دست ده هم تبدیل میشد. این بهتر است که مسئولین دولتی از رتبه پایین تا به بالا، از بالا تا به پایین در قراردادها اشتراک نکنند تا اینکه یک شفافیت ایجاد شود. جهت ایجاد شفافیت و سپردن کار به اهل کار یک فرمان کاملا بجا، شرعی، قانونی و منطقی است. اتم په اماراتي ادارو کې د خپلوانو د نه ټاکلو په هکله فرمان ګڼه دیرشمه د 1443 هجري قمري کال د 8 میاشتې 18 نیټه د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته مو هدایت دی چې کېدای شي تاسو به په خپل مسؤلیت کې وظیفې خپلو نږدې قریبانو یا خپلو انډیوالانو ته د خپلوۍ یا شخصي تعلقاتو پر بنسټ ورکړي وي. د دې کار څخه په کلکه پرهیز وکړئ چې دا ګناه او د الله جل جلاله د ناراضۍ او عذاب سبب دی. د خپلوانو د نه ټاکلو فرمان له صدور سره سم په لومړۍ ورځ ډیری مسؤلینو خپل او خپلوان له دندو لرې کړل. دا فرمان ثابتوي چې اسلامي امارت د خپلوۍ پر بنسټ د ټاکلو پر ځای اهلیت ته ترجیح ورکوي، اهل او وړ کسان په دندو ګماري. دا ډېر یو مهم ګام و. اول خو دا عملي سو تر ډېره حده پورې هغه ډېر نږدې خپلوان چې په کومو ادارو کې چا ټاکلي وو هغوی په هغه ورځ باندې منفق سول. یو عملي ګام وسو او وروسته دې ته ذهنیت ورکړل ټولو مسؤلینو ته چې دغسې اقدامات تر ډېر جدي او حساس اوسي او د دوی حیثیت هم ته سوال لاندې راولي که داسې ټاکنې وسي او امارت هم جدي له هر نقطې نه خبري، خصوصا مشرتابه د هر کړنې نه بیرته آګاه کېږي. نو دا په خپله دا تضمینوي چې څوک په خپلوي او تقارب په چوکیو کې، په قدرت کې، په داسې په خدماتو دولتي خدماتو کې دا په نظر کې نه نیسي بلکې اهلیت په نظر کې نیسي. نو دا اوس هم ښه اثر کړی، په راتلونکي کې به دا ډېر ښه لوی ګام سي او قانوني بڼه به پیدا کړي. تیرو ادارو کې د خپلوانو ټاکلو له امله ادارو میراثي بڼه خپله کړې وه او د مسلکي کسانو د ټاکنې پر ځای روابطو ته ډېر ارزښت ورکول کېده چې د علي قدر امیرالمؤمنین له لوري د دې فرمان پر اساس د خپلوانو ټاکل منع اعلان کړل شول ترڅو په هر اړخیز ډول د فساد مخنیوی وشي. کشوری که در عصر زندگی میکند نیاز به این قسم کار دارد که از سیستم های خاندانی ما بریم به یک سیستم باز شفاف پاکی که برای هر مستحق حقش سپرده شود و این اسلام هم حکم میکنه، شریعت هم حکم میکنه و مصلحت ها هم به این حکم میکند و این در حقیقت یک دفع مفسده هم در یک کشور است. په دولتي ادارو کې د خپلوانو نه ټاکل د عدالت د پلي کولو لپاره څومره ګټور او اړین دي. نو دا ګام چې د خپلوانو نه ټاکل یقیني سي په ادارو کې او مسؤلین محترمین هم جدي واوسي چې له دې فرمان سره څرنګه چې حکم سوی دغسې عملي کړي نو سل په سلو کې به انشاءالله دا په سره تطبیق شي. این فرمان به حد ذاتش یک فرمان بسیار خوب است. فرمان است که ایجاب میکنه که باید چنین فرمان صادر میشد از طرف امیرالمؤمنین و پس از صدور فرمان جلوی بسیار از زدوبندهای خاندانی را هم گرفت. در این فرمان و تطبیقش افغانستان به طرف بهبود میره، اداره ها به طرف خوبی میره. نه هم په وزارتونو او امارتي ادارو کې د مراجعینو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هکله فرمان ګڼه 1513 د 1440 هجري قمري کال د 11 میاشتې 4 نیټه په دې فرمان کې ټول مسؤلین په امارتي ادارو کې مراجعینو ته د اړینو اسانتیاو په رامنځته کولو مکلف ګڼل شوي دي.
د اسلامي امارت مشرتابه مراجعینو ته د اسانتیاو برابرولو فرمان کې امر کړی چې له ولس سره ښې اړیکې وساتي او مخامخ یې غوښتنې واوري. ټول نهایتي او اساسي خبره چې د خلکو حقوق تر ادارو پورې تړلې دي. دا د خلکو حق ده چې باید دا اداره یې ورکړي. که یې ورنکړي دا اداره ظالمه ده. بیا د ادارې د خلکو حق خوړلی. که هر نهاد که وزارت وي که ولایت وي که قومنداني وي که حوزه وي که ولسوالۍ وي، که د خلکو ته اجازه نه ورکړي چې هغه محاکم ته ورسېږي، حاکم ته غږ ورسېږي یا قاضي صاحب ته ورسېږي، غږ یې واورېد. که نه ورکوي معنا دا چې دې سړي حق دغه حاکم غصب کړی. دا غاصب بلل کېږي، دا ظالم ده، باید د تغییر وشي او د اصلاح سي. اول که ځان اصلاح کوي نظام ان شاء الله ورته متوجه ده. موږ استخبارات هم لرو، موږ هویت څارونکي ادارې لرو او علي قدر امین په دې باره کې ډېر جدي ده او ډېر دې چا لحاظ هم نه کوي چې خبر سي چې داسې یو کار کړی ده، د شکایت په یقیني ډول ثابت سي ورسېږي. برخورد به ان شاء الله ډېر ورسره جدي وي د مسؤلینو سره. مسؤلین په دې باندې اوس پوه هم دي. امید هم دا ده چې دا ستونزې سره ډېر رسیدګي وکړي او د خلکو هغه حقوق ورکړي چې د خلکو وجایب دي او په نظام باندې واجب دي چې دغه حق ورکړي. لسم، د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي په هکله فرمان. ګڼه څلورمه، د 1443 هجري قمري کال د 2 میاشتې 15 نیټه. په دې فرمان کې د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي د دولت مسؤلیت ګڼل شوی او ټینګار شوی چې باید د دولتي ځمکو د غصب مخه ونیول شي او غاصبین د قانون منګولو ته وسپارل شي. د ځمکو د غصب مخنیوي فرمان ولې او څومره اړین و؟ تاسې پوهېږئ چې په د تېر شل کالو کې د اشغال دور و، په دې کې پراخه غصب شوی و. داسې غصب میلیونونه جریبه مځکه غصب شوې ده او په لکونو خو دا اوس هم چې د افغانستان اسلامي امارت کوم اقدامات یې کړي د غصب د مخنیوي لپاره د کمیسیون د لارې نه او لا هم دا کار روان ده. یعنې په زرګونه جریبه مځکه دا غصب دا اوس خلاصه شوې ده. هغه دولتي مځکې په دې کې شاملې وي او ځینې د اشخاصو مځکې هم، او دا پروسه لا روانه ده، ولاړه نه ده او کمیسیون هم دوام لري. دا به تر هغه حده پورې ځي چې ټولې مځکې غصبي مځکې له غصب څخه خلاص شي او خپلو مالکینو ته وسپارل شي یا د بیت المال ته وسپارل شي. دا ډېر اړین ګام او ډېر مهم ګام او الحمدلله په ښه توګه پروسه روانه. ما در اسلام یک چیزی داریم که حق شخصی هیچ انسان ساقط نمیشه، نه مرور زمان و نه تقادم زمان را ساقط میکنه. حق شخصی باقی است. زمین هایی که در طول 20 سال گذشته توسط زورمندان، وکیلا و امثالش غصب شده بود، لازم بود که واجب بود، وجیبه امارت اسلامی بود که و زمین های غصب شده را پس به مالکان اصلیش میسپرد. برگشتاندن حق به مستحقش یک وجیبه دولت و نظام است. وروسته بیا د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي په موخه کمیسیون جوړ شو چې تر دې مهاله یې په ټول هیواد کې 9,941 جریبه ځمکه څېړلې او دغه راز 509,409 جریبه غصب شوې ځمکه یې له غاصبینو بیرته راګرځولې او د ځمکو په بانک کې یې ثبت کړې ده. د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله ټول فرمانونه د ولس او عدالت د غوښتنو پر بنا دي چې موږ ټول یې باید په تطبیق کې پوره هڅه وکړو. بلې دغه فرمانونه موږ باید دا ووایو چې د علي قدر امین حفظه الله په دې فرمانونو کې له سره ونیسي د اخر پر د ځان دپاره شی نه دی غوښتي. که کوم شی غوښتي یا د ولس اسانتیا غوښته دی یا د شریعت تطبیق غوښته د عدالت تطبیق، دا د موږ د ملت د هر فرد غوښتنه ده. دا د تنها د عمراو غوښتنه نه ده، تنها زموږ د امیر حفظه الله غوښتنه نه ده، بلکې د ټول ولس غوښتنه هم دا وه چې دغسې عدالت موږ راولو چې نظام هم د خلکو په خدمت کې په واقعي بڼه باندې وي. په دې کې هیله دا ده چې باید ټول مسؤلین هم درک ولري او دا شی عملي کړي. او هیله مو له ولس نه دا ده چې که چېرې تخطي موجودې وي په وروري شکل باندې نظام ته خپل شکایت ورسي. د شکایتو ادارې په هر ځای کې موجود دي، هغو ته خپل شکایت ورسي. که اشخاصو نه شکایت وي، که عموم له ادارو نه وي، که له ارګان نه وي. او درېیمه دا ده چې هغه اداره د اسلامي امارت فرمانونه څاري چې عملي شي. د هغو هم ډېر مکلفیت جوړېږي چې د دغه فرمانونه جز تعقیب شي، جز یې وڅارل چې که چېرې تخطي خدای مکه موجوده وي او علي قدر امین حفظه الله په خبر شي او اړوند ارګانونه چې هغه شخص یا اصلاح کوي او یا تنبیه کوي یا لازم ګام ورسره واخلي چې ولس د ظلم له تکرار او د ظلم له دوام نه وژغورل شي. دغه راز اسلامي امارت د هیواد په ټولو برخو کې د روڼتیا تضمین ته ژمن دی او د هر فرمان د ښه تطبیق په موخه یې پلټنه او څارنه کیږي. تاسو پوهېږئ چې د افغانستان اسلامي امارت مقام او علي قدر امیرالمؤمنین دې ته ډېر لیوال هم ده او کلک مصمم ده چې په هیواد کې په ټولو برخو کې هم شفافیت تضمین شي، هم روڼتیا تضمین شي،
هم د خلکو سره سهولت ایجادول او ښه ګزاره دا ټول تضمین شي. په دغه برخه کې کوم فرمانونه صادر شوي دي د هغو دپاره بیا د تعقیب سیستم هم شته. نو فرمان دوه بعده لري، یو داسې صادر سي د عملي کولو دپاره لاړ سي وزارتونو ته ارګانونو ته هغوی آګاه سي په دې باندې، او دوم دا یې چې د هغه د څار د تطبیق دپاره او د څار دپاره دوم ریسرچ پلټنه کوي. نو دا دواړه پروسې شته. زه فکر کوم اول خو دا فرمان به ډېر په ښه ډول باندې تطبیق سي لکه څنګه چې تصمیم نیول سوی ده. دوم دا په دې نتیجه کې به ډېره یقیني روڼتیا موږ ولرو، ډېره شفافه روڼتیا. افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت وروسته د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله ګڼ فرمانونه چې سیاسي، اقتصادي، کلتوري، ټولنیز او د ژوند بېلابېل اړخونه رانغاړي صادر شوي. دا فرمانونه د علماو، مخورو، سیاسیونو او هیوادوالو له تود هرکلي سره مخ شوي او د ښې ټولنې په جوړښت کې اغیزمن ګڼلي دي. یاد فرمانونه د یوې سالمې او اسلامي ټولنې د غوښتنو پر بنا دي چې یوې ښې راتلونکي ته یې د افغانانو هیلې یو ځل بیا راټوکولې دي.